بسم الله الرحمن الرحیم. د دنیا او د آخرت د صلاح او د فلاح یعنی د کامیابی دپاره جامعه نبوي دعا. کنز العمال کی روایت دی چې علی مرتضی رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: یا علی، 15,000 ګړي بيزي درکم او که 15 کلمې درته وښیم چې په کومو کې ستا د دنیا او د آخرت کامیابي ده. حضرت علی کرم الله وجهه عرض کو: اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، 15,000 ګړي بيزي خو دنیوي لحاظ سره ډېر څه دي، مګر ما ته هغه 15 کلمې وښایه چې په کوم سره زما د دنیا او د آخرت کامیابي نصیب کیږي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته دا کلمات ښودل. دغه دعا ډېره قیمتي دعا ده، دا باید یاد کړو او همیشه یې وایو: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب طلبي إلى شيء صرفته عني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. معنی هم ډېره ښایسته او اسانه ده. اللهم اغفر لي ذنبي، یا الله زما ګناه ما ته وبخه، ووسع لي خلقي او زما اخلاق فراخه کی، یعنی اخلاق مې ښایسته کی، وطيب لي کسبي او یا الله ته پاکیزه کی کسب زما ګټه، یعنی حلال د حلال مال د پاره ترتیب راته برابر کی. وقنعني بما رزقتني او یا الله ما ته قناعت نصیب کی پاغه مال باندې چې تا نصیب کړی دی، ما ته پاغه رزق باندې چې تا نصیب کړی دی، ما ته قناعت راته راکړي الله. ولا تذهب طلبي الى شيء صرفته عني او یا الله هغه شی چې تا زمانه اړولی دی ته زما طلب هغې طرف ته مه بوځه. کوم نعمت دې رانه واغسته نو زما طلب هغې طرف ته مه بوځه، زما ذهن او فکر هغې طرف ته مه بوځه. الله اکبر، الله ډېر لوی دی. الله اکبر الله اکبر. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.